کله کله په موږ تاسې باندې داسې سخت حالت تیریږي چې انسان ورسره ناهیلی شي، ناامیده شي، د خلکو ځورېږي، حالات یې ځوروي. کله کله په حالاتو کې داسې انسان بند شي چې فکر کوي ژوند پای ته رسېدونکی دی او هر څه ختم دي، له ژونده حتی ورسره بیزاره شي. خو مه خفه کېږه، مه ناهیلی کېږه. پوهېږې ولې؟ آیا چا فکر کړی و چې بیبي هاجره علیه السلام چې د صفا او مروه غونډۍ ترمنځ یې منډې وهلې، تصور دا کېدای شو چې په دغه سخت حالت کې چې زوی ژاړي، اوبه غواړي او هېڅوک نشته، سپېره دښته ده، منډې را منډې وهلې چې اوبه ورته پیدا کړي. دا تصور چا کولی شو چې ځمکه به ورته سوری کېږي او اوبه به ورته را ایستل کېږي؟ د الله پاک معامله داسې ده چې کله سخت حالت دی، بیبي هاجره ځان ته مثال راوړه، د هغې په اړه فکر کوه. چا فکر کړی و چې د مهي له خېټې به یونس علیه السلام ژغورل کېږي؟ اما څنګه وژغورل شو؟ چا فکر کړی و چې نوح علیه السلام به له هغه پیاوړي سیل او طوفانه بچ کېږي؟ اما څنګه الله پاک بچ کړ؟ تم د الله بنده یې. سخت حالت چې در باندې راتو، په دې فکر باندې اوسه چې دا لنډمهالی دی، دایمي نه دی، حتما پای ته رسېدونکی دی. موږ او تاسې ټول سخت حالات په موږ تېرېږي، داسې انسان هېڅ نشته دی، اما دا ټول امتحانونه دي. الله پاک دې ګوري چې ته څه کوې په داسې حالت کې. آیا د پیغمبرانو عادت کې چې صبر کې او صبر بهترین عبادت دی؟ اما نه، واویلا کې او بیزاره شي، د خدای پاک ولې په ما باندې دا حالت راوستی دی، زه اوس بالاخره څه وکړم؟ یو حل دی راخیستی، دنیا په دې بله کې قراره اوسه، ډاډه اوسه چې الله پاک درته مرسته را رسوي، یو لاره درته راوباسي. څوک چې په الله پاک باندې توکل وکړي همدا کفایت کوي ورته، ځکه دا ټول نظام د الله پاک د امر تابع دی چې وغواړي ستا په ګټې څرخوي. نو ته بیا ولې نورو ته ناستې ګیلې کې؟ الله پاک ته ګیله وکړه، انشاءالله مشکلات به دې ورسره حل شي. صبر بهترین عبادت.